بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې جوړ او روغ به یاست، کارونه مو په خیر تیریږي. غوښتنه مې د ټولو څخه دغه ده چې انشاءالله ټول پروګرام به تر پایه سره رسوو. هره ورځ ویډیو پورته کیږي، نو ستاسو یو 2 ثانیه کار دی چې کله ویډیو ته داخل سواست دا چینل د سره سبسکرایب کړئ او یو لایک ورکوئ، ځکه دا زما پر چینل باندې انشاءالله یو مثبت اثر لري، زما تشویق ته بهتري ورکوي او ستاسو دومره مصرف نه کېږي چې دا کار درسره کوئ. راځو نن د مایکروسافټ اکسس 12 درس ته. 12 درس لکه څنګه چې مې تېره ورځ پر ویر باندې بحث وکړ. ویر معنا چیرې، خو تېره ورځ که ستاسو یاد وي هر چا درس کتلی وي هغه ویر پر نمبر و، یعنې موږ هر څه چې لاسته راوړل د آی ډي معاش د نمبر د لارې م راوستله. خو نن راځو زه نوټ هم دلته لرم، نن یې د چی د لارې راوړو، نن یې د لیسن اپ ویر ان ټکس څنګه کولی سو د یو کس نوم لاسته راوړو، یعنې د یو ټیبل څخه د نامه د لحاظه یې څوک لاسته راوړو. فرض کړه په دې ټیبل کې زه احمدیان هر څو لرم، ماته احمدیان په لاس راکړه. زه بلالونه هر څو لرم، بلالونه په لاس راکړه. جان هر څو لرم، جان په لاس راکړه. خان لرم، خان په لاس راکړه. راځو اکسس پروګرام راخلاصوو. دا چې یو څه ناوخته دی نو لږ درس تیز وایم، بخښنه غواړم د ټولو څخه. مایکروسافټ اکسس به ووایم، دلته به اکسس راخلاصي، د راخلاصېدو سره سم به بلانک ډیسکټاپ ډي بي چې یو به انتخاب کړم، انټر به کړم، کنټرول ډبلیو به ووهم، کریټ ته به راسم، ټیبل ډیزاین ته به راسم. وبخښئ دا خو کیوري ډیزاین ته زه چې هم رالم، دا به بیرته څه په وکړم، بند به کړم، بیا به کریټ ته راسم، ټیبل ډیزاین ته به راسم. په دې ځای کې به ولیکم چې آی ډي لوړ به ولیکم، آی ډي دا یا اوټو نمبر یا اوټو نمبر نه خالي نمبر، او دغه څخه وروسته نیم لرو، نیم یم شارټ ټکس دی، او دغه څخه وروسته اف نیم لرو، چې شي اف نیم لرو، او شارټ ټکس دی، جاب لرو، شارټ ټکس دی، دغه څخه وروسته سالري لرو، چې شي سالري. ستاسو دې فکر چې دا نومونه به سم لیکئ، کرنسي به یې کړو، او د دې څخه وروسته بیا موږ چې لرو جی نمبر، جی نمبر یعنی ګریډ نمبر لرو، دا به هم چې شو کړو نمبر به کړو. کنټرول ډبلیو دا بندوم، دا هم یس که، او نوم د چې شي ورکړه، نوم دغه ټیبل 1 سیده دیز ناټ دغه مو ورکوه، پرایمري کې مو ورکوه. ټیبل ته راځم چې زه ډیټا ورته انزرټوم. دلته ګوره د اول آی ډي څوک دی، اول آی ډي لرم د خان په نامه دی، د جان زوی دی، وظیفه یې په آی ټي کې ده، معاش یې څو دی 11,000 روپۍ دی، او دغه نمبر چې دی هغه یې 2300 دی. دوهم لرم د بلال دی، څوک دی بلال، او هغه هم د سمیع زوی دی، د سمیع، او منیجر دی دنده یې، معاش یې هم 11,000 افغانۍ دی، او آی ډي چې ده هغه یې D33 ده. زه به ویډیو بنده کړم تر څو زه ډیټا پکښې ډېره کړم چې ویډیو توله دا دې تقریبا 10 کسان مې ورته انزرټ کړل. دغه رقم جدول تقریبا 50,000 کسان ولري. خو راځو پر ده باندې د ویر عملي اجرا کوو، چې ویر په داسې شکل دی چې هغه نن د ټکس د لارې موږ اجرا کوو. نو ټیبل یا عمومي جدول یا عمومي لیست موږ د کسانو لرو. راځو کویري ډیزاین ته، ځکه ډیټابیس دی، ډیټابیس کې مختلف فنکشنونه دي. د دې څخه وروسته به دلته تاسې بټنې خپلې بټنې ورته جوړوئ. دا مې د سرچ بټن ده، دا د پلټنې ده، دا د ډیلیټ ده، دا د ایډیټ ده، دا د اضافه کولو اتومات به بټن ټوله ترسره کېږي. راځو کله چې مې کویري راخلاصه کړه، پر کویري باندې به راسته کلیک وکړم، دلته به اس کیو ایل ویو ته راسم، په دې ځای کې به ورته ولیکم چې سلیکټ چې شه سلیکټ آل فرام چې شي فرام د ټیبل 1 په نامه دی، ټیبل 1 په نامه، فرام ټیبل 1 ویر چیرې چې د نیم خانه یې مساوي، دلته به چې شي ورکړئ، دغه یو دانه کاما بولې که چې شي بولې سنګل کوټیشن به ورکړي. او اس که کیبورډ چې مې راخلاص کړئ،
دغه سنګل کوټیشن دی. د پښتو په کیبورډ کې په ګاپ کې پروت دی. شفټ منسئ فقط دغه بټن ووهئ. په ګاپ کې چې پروت دی سنګل کوټیشن. دلته به ولیکئ او ته به لیکئ چې خان راته پیدا کړه. را به سئ کنټرول ډبلیو اوکې به کړئ. دلته به د خان دپاره اوکې کړئ. اوس چې پر خان کیوري باندې ډبل کلیک وکړئ موږ ته به څه را پیدا کړي؟ د خان ریکارډ به د کیبورډ راوړي. یعنې دا موږ څه پیدا کړي؟ خان یعنې په نامه مې یو کس پیدا کړي. بېرته کنټرول ډبلیو وهم. دلته نوټ ته راځو. نوټ موږ څه لرو؟ زه به دا څه په وکړم، دا یوه خانه به بند، دا یو ورډ به بند کړم. دوهم لیست دننه به راولم. دا و احمد مې د نامه دلن. سلیکټ آل فرام ټیبل چیرې چې د بلال په نامه دی. فرض که بل مثال یې زه راځم دلته بل بیا هم ورته جوړوم. دلته راځم کریټ ته راځم. د کریټ څخه کیوري ډیزاین ته راځم. کیوري ډیزاین څخه دا بندوم. راځم پر کیوري باندې راسته کلیک کوم. سکیول ویو ته راځم. دلته بیا ورته لیکم سلیکټ آل فرام فرام ټیبل 1 ویر چیرې چې د نیمخانه مساویه ده په چی سره؟ په بلال سره. په بلال نومونه به دلته سم لیکئ. کنټرول ډبلیو اوکې که بلال اوکې که راسه اوس پر بلال باندې ډبل کلیک وکړه دی به تا څه لاسته راوړي؟ بلال به لاسته راوړي. دا و د ټکسټ. بیا راځو نوټ ته راځو. د هغه څخه وروسته دلته بیا جان دی و ټیبل 1 څخه خان دی. څو مثالونه دلته کار شوي دي هغه تاسې خپله جوړ کړئ. دلته بیا څه وایي؟ دلته سلیکټ آل فرام ټیبل ویر نیم یې مساوي په دې سره. دا بیا څه معنا؟ دا بیا سرچ کول دي. فرض که زه غواړم چې داسې کیوري جوړه کړم چې هر کس راځي د هر کس لپاره خو زه کیوري نشم جوړولی چې فلانی راته پیدا فلانی راته جوړ کړه. یا داسې جوړوم چې زما څخه خپله د نامه غوښتنه وکړي هغه کس راته پیدا کړي. سلیکټ آل فرام ټیبل 1 چیرې چې ټیبل 1 یې که ده دا ټیبل 1 ویر چیرې چې نیم مساوي په چی سره؟ دا پرون شی به ورکړو. پلیز یا دلته به ټول چې مهرباني وکړي خپل محترم نوم مو ورته ډایل کړي. راسه بیرته راسته کلیک دغه انګلیسي ته واړوه. کنټرول ډبلیو اوکې که دلته څه شي سرچ به ورکړو. راسه پر سرچ باندې ډبل کلیک وکړه. وایي مهرباني وکړئ خپل محترم نوم ورته ډایل کړئ. دلته ورته ولیکم چې څه شي خان راته پیدا کړه. اوکې که خان یې راته پیدا کړه. بیرته کنټرول ډبلیو پر دې باندې راسته کلیک کوم. دلته ورته وایم چې جان راته پیدا کړه. دی جان یې راته پیدا کړي. جان نه لرو. کنټرول ډبلیو بیا پر دې باندې راسته کلیک وکړو. دا ورته وایي چې څه شي بلال راته پیدا کړه. څه شي بلال ډبلیو راسته کلیک وکړه. بخښنه غواړم انټر یې کړه. د بلال راته پیدا. د هغه څخه وروسته فرض که زه راځم دا راخلاصوم. څوک راته پیدا کړه؟ سلمان راته پیدا کړه. اوکې که دا د سلمان راته پیدا کړه. یعنې اوس دې ته ضرورت نشته چې د هرې یوه نامه دپاره ته کیوري جوړه کړه. یوازې یوه دانه دې جوړه کړه. هر کس چې راځي په هغه نامه باندې کس ته یې تا ته څه وکړي؟ پیدا کوي. که چیرې موږ ټیبل ته راسو دلته د جان په نامه زه یو بل ورته داخلوم. جان د خان زوی په آی ټي کې دی. ماشه څه دی؟ دونه دی او دا کوډ یې دونه دی. کنټرول ډبلیو اوس راځم په سرچ کې کلیک کوم. دلته ورته وایم چې څوک راته پیدا کړه؟ جان راته پیدا کړه. انټر یې جان موږ ورته داخل کړي. کوم څه ورته داخل کړي؟ څه دنې جان لرو موږ څوک ورته داخل کړي؟ فرض که زه راځم دلته به آی ډي 11 جان ورکړم. څه شي جان د خان زوی په آی ټي کې دی. ماشه دونه دی او دا یې دونه دی. کنټرول ډبلیو اوس راځم پر دا کیوري باندې کلیک کوم. دلته جان ورکوم. اوکې جان دوه دانې موږ لرو. دواړه یې دا ځای راته راوستل. ګوره یعنې څونه چې د جان په نامه موږ څوک لرو هغه ټوله راته راغلي. لاندې بیا بله کیوري موږ لرو. دلته بیا دغه سره د دغه نامه د غوښتلو په صورت کې ارم ورسره دی. دا بیا څنګه دی؟ بیا موږ داسې ورته کار کړی دی چې نوم یې مساوي په دې یا په دې سره وي. ګوره که چیرې زه یو دی کیوري ورته جوړوم فرض که د نامه کې ته شک وینې چې اوس جان دی که ګران دی ورته لیکم چې select all from table 1 where چیرې چې نوم یې مساوي په چی سره په دلته به ورته ولیکو چې نوم یې مساوي په مهرباني وکړئ خپل
محترم نوم ډایل کړي. بیرته به انګلیسي ته واړوم، دا به بند کړم آر. چیرې مې بند کړي؟ دا چې بند شو دلته به ورته ولیکم چې آر یا هم چې نیم یې مساوي په چې سره نیم یې مساوي په دا بیا دغه شي سره مهرباني وکړئ. په پښتو ورته ولیکه مهرباني وکړئ یو بل نوم هم ورته ډایل کړي. بیرته به دا بند کړم، دا به بند کړم. کنټرول ډبلیو او یس یې که بیا ورته ولیکم چې نوم د کا په نامه شو. اوس راځم پر دې رسته کلیک کوم، دلته ورته وایم وم جان راته پیدا کړه، و مهرباني وکړئ یو بل نوم داخل کړئ. بیا ورته وایم چې بلال راته داخل کړئ، چې بلال. اوس به دی دواړه ماته پیدا کړي. اوکې که ګوره بلال د جان په نامه دواړه راته پیدا کړو. که جاني که بلالي هر یو چې راته پیدا کړه مشکل نه لري. د یو چای څوک په کار دی، د هغو څخه 2 کسان په کار دي، 2 کسان د کار نه اخلي، نو دواړه په کار دي، دواړه بیا په دې شکل کې وي. موږ ته جوړوو. بیا راځو نوټ ته. په نوټ کې د هغه څخه وروسته موږ بیا څه لرو؟ بیا موږ سلیکټ آل فرام دغه موږ د بحث پر وکړي. دلته 3 نومه ورکړي دي، یعنې یو دا دی، یو دا دی، یو دا 3 نومه هم ورکولی شي. خو په دې ځای کې بیا څه دی وایي سلیکټ آل فرام ویر نیم مساوي په دې، آر نیم مساوي په دې، آر نیم مساوي په دې، آر نیم مساوي په دې. دلته 4-5 کسان په یوه پلا درته وایي. هر څو چې ورکوي فقط هغه رقم آر ورکوه. په دې ځای کې بیا څنګه دی وایي چیرې چې نوم مساوي په دغې سره وي خو پادر نیم یې بیا په دغه سره وي. اوس یو ځانګړی کس که ته غواړې چې پیدا یې کړې، ځانګړی کس څنګه؟ فرض کړه کیوري ډیزاین ته راځم، زه داسې خان پیدا کوم، داسې جان پیدا کوم چې د پلار نوم یې چې شي خان وي. زه ورته لیکم چې سلیکټ چې شي سلیکټ آل فرام ټیبل 1 ویر نوم یې مساوي په چې سره نوم یې مساوي چې فلیز انټر your name دلته بیرته کوز بندوم، بیا آر یا نو نیم یې دلته آر سره دی که اینډ سره دی. زه چې وم په دې ځای کې اینډ کار شوی دی. ګوره موږ دلته چې لرو، زه آر نه کاروم، اینډ کاروم. اینډ ګوره دا بیا دا معنا لري چې نوم یې جاني او د پلار نوم یې حتما خاني. بیا به ورته وایم چې اف نیم یې بیا مساوي په چې سره مساوي په فلیز انټر your father name دا شی به ورته ولیکې. کنټرول ډبلیو به کې اوکې به کې د ورته ولیکې چې فادر اسپادر د پلار په اساس پیدا کېږي اسپادر. دا به اوکې کې اسپادر دیر باندې به ډبل کلیک وکړې. دلته به ورته چې اول ماته جان پیدا کړه او پلار به چې شي پلار به خان. اوکې دا دی جان د خان زوی راته پیدا کړي. کنټرول ډبلیو زه ورځم چې راته پیدا کړه، دا بیرته بندوم. راځم پر اسپادر باندې کلیک کوم، دلته ورته وایم چې ماته چې شي بلال راته پیدا کړه. داسې بلال چې د پلار نوم یې اوکې که ده د پلار نوم یې سمیر. اوکې دا دی بلال د سمیر زوی راته پیدا کړي. یعنې دا بیا هغه ځانګړي اشخاص د پلار نوم او خپل نوم یې دواړه سره چې شي میچ شي، یعنې مقایسه شي سره مشابه یو ډول یي. دلته بیا یو بل مثال هم دی. فرض کړه دی کس راته پیدا کړه چې وظیفه یې دغه یي، وظیفه یې فرض کړه IT خو هغه بست یې څلورم بست یا استاذ بست یې د استاذي خو مضمون یې C++ جاوا دا شی هم لکه پورته چې مې د نامه او د پلار نامه پر اساس جوړ کړي. دغه رقم یو بل هم ورکولی شي چې آر دغه داسې برابر کړي. دا اوس زموږ نننی درس ویر پر ټکس یا لیکنه باندې چې د لیکنې د لارې موږ کولی شو یو ډیټا د خپل جدول یا د خپل ډیټابیس څخه لاسته راوړو. تر راتلونکي درس هم پر الله سپارم. مخ ته مو ښه علامه